سلامونه مې واخلئ ملګرو، ستاسو ورور پزدیدیان یم په دې هیله چې روغ جوړ به یې او ژوند ته به تازه یې. ستاسو په ډېره غوښتنه باندې بیا د بلال خواله راغلی یم. د بلال نه به هغه نظم ریکارډ کوو ستاسو په غوښتنه. بلال هغه نظم درته یاد دی؟ نن تاسو فیصله وکړئ. یاد دی راته. حق مینوالو ته ډالۍ که ډېر مودونه یو سړي پسې خبرې کېږي، دلته وارث د پاک نبي پسې خبرې کېږي. دلته صفت د میکدې او میخانې شروع دی. په یو محفل کې خدایه فخر په نشي شروع دی. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پوښتنه چې د حورو اندامونه یادې، چې مشهور په ملا نه شو جنتونه یادې. زله لقب د بلسفي او غني خان ورکوي، استاده څنګه زله نوم د مسلمان ورکوي. شاعره داسې نه چې شعر په سترګو ړوند ولیکه، د ادب سوري لاندې شعر په لفظ درون ولیکه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور یې په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه یې په خپله خوله کې مه زنګ کوه. ای استاد لا سر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې دې وچ په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې ځان لټوي، د ژوند دپاره طریقې د خپل جانان لټوي. مخلوق که ستوري د اسمان لټوي، په موږ چې مخلوق که ستوري چې لفظونه د اسمان لټوي. مخلوق که ستوري لفظونه د اسمان لټوي، په موږ چې کېږي د ګولو باران دې نه یادېږي. ای دغه یتیم او دا غریب انسان دې نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، سم مسلمان شه نو د پاک الله کعبه یاده که. او زه دیان نه پوهېږم تاسې فیصله وکئ نن دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ. دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ. ډېر ښه بلاله قربان. ورېږه داسې را دی خو مخکې دلته ماته لګیا شه، هلته وایي مه ګوره که نه. ته په یو ساعت شوی لږ داسې په قلاره ښه په قلاره وایي دغه نشته دی. ورېږه سلامونه.